دا انشاء الله ویل ډیر فضیلت لري. په احادیث شریف کې د دې ډیر فائدې او فضیلتونه راغلي، لیکن نن سبا موږ تاسې دا دومره عام کی چې د یو ګناه پر کار باندې هم انشاء الله وایي. په دې سره د الله جل جلاله توهین راځي. یو سړی پتی کوي و انشاء الله ماښام به پتی وي، یو سړی فلم ګوري و انشاء الله ماښام به فلم وګوري، یو سړی سروز اوري و انشاء الله ماښام به سروز واوري. د ګناه کار کوي و انشاء الله زه یې ګټم، انشاء الله داسې به اوسي، انشاء الله داسې به اوسي. دا اوس مې کتابونه کتله، هغه دا لیکلي وو چې کم څوک د ګناه پر کار باندې انشاء الله وایي دې سړي د الله توهین وکړي. ځکه انشاء الله معنا دا چې که چیرې الله وغواړي نو الله خو نه غواړي چې ته سروز واورې، الله خو نه غواړي چې ته پتې وکړي، الله خو نه غواړي چې ته فلم وګورې، الله نه غواړي چې ته ډرامې وګورې، الله نه غواړي چې ته د یو ګناه کار وکړې. نو د یو ګناه کار و الله ته منسوب کول دا د الله توهین دی. نو په دې کې باید خیال وساتو عزتمنو، څومره په علمي کې موږ تاسې د الله توهین او ګستاخي کوو و دنیا ته موږ تاسې احتجاج کوو چې د قرآن ګستاخي یې وکړه، د الله ګستاخي یې وکړه، لیکن موږ تاسې په خپل روزانه معمول کې څومره ګستاخیانې، څومره توهین د خپل رب کوو. پکار دا ده چې کم څوک انشاء الله وایي په دې معنا دی پوه وي، د دې په مقصد دی پوه وي. د خیر پر کار باندې سړی انشاء الله وایي، د خیر پر کار باندې انشاء الله ویل انشاء الله هغه کار به تکمیل ته رسي. په حدیث شریف کې راځي چې سلیمان علیه السلام یې شپه وویل چې زه به نن په شپه کې و ټولو کوروالاو ته ورځم، خپلې کوروالاوې ښولې، او د نن شپې څه به چې کوم الکوام پیدا سو هغه به دی د الله په لار کې جهاد کوي. لیکن انشاء الله نه وویله. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د یوې څه هم کوچنی نه اوسو، د یوې څه وسو هغه هم معذوره و. که چیرې د انشاء الله ویلی وای نو انشاء الله د دا شپې څه به د ټولو شپو څه به داسې د ده د مقصد مطابق کوچنیان پیدا شوي. نو انشاء الله ویل ډیر فضایل لري، خو د ګناه په کار کې، د ګناه په ځای کې د ګناه دپاره انشاء الله ویل دا د خپل رب توهین کول دي، د خپل رب ګستاخي کول. د دې باید موږ تاسې خیال وساتو. که چیرې یو څوک په لاعلمي کې وایي دا بل باید پوه کړي چې ما داسې مه وایه، ګناه کار دی، ته الله ولې منځ ته راولې؟ په غلط کار کې الله ولې منځ ته راولې؟ دا خو شیطان پتا کوي، دا خو د شیطان محنت دی. ته وا که چیرې الله وغواړي زه به دا ووایم، نو الله دا غواړي چې ته ګناه وکړې. خو ټول قرآن کې الله دا وایي چې د ګناهونو څخه ځان بچ کړي. دا شیانو باید موږ تاسې خیال وساتو.